که چیرې ته د شپې خوب ووینې یو غټ سپی وینې چې تا تعقیبوي، یا کیدای شي زمری دې مخې ته غږ کوي یا لیوه غاښونه در ښکاره کوي. خو آیا تا فکر کړی دی چې دا څه معنی لري؟ نن به درته ووایو د سپي، زمري او لیوه لیدو رازونه. د پټو پیغامونو دروازې به درته خلاصې کړو، نو تر پایه راسره اوسه، ځکه دا کیسه د خوبونو د نړۍ له زړونو نه ده. د خوب نړۍ یو داسې اسرارناک ځای دی چې هلته زموږ ذهن، احساسات او روحي تجربې سره یو ځای کیږي. د خوبونو په ژبه کې هر حیوان، شی یا پیښه یو خاص پیغام لري. ځینې خوبونه زموږ د رواني احساساتو، ویرې، امید او حتی د مستقبل نښې ښکارندویي کوي. سپی، زمری او لیوه درې داسې حیوانات دي چې اکثره په خوبونو کې ښکاري. دا خوبونه معمولا دومره ساده نه وي لکه څنګه چې ښکاري. دا حیوانات ممکن د یو خطر، ملاتړ، قدرت یا د یو پټ دښمن علامې وي. راځئ دا ژور تعبیر وکړو. لومړی، په خوب کې سپی لیدل. سپی د انسان وفادار دوست ګڼل کیږي، خو په خوبونو کې مختلف حالتونه، مختلفې معناوې لري. که ته خوب کې یو آرام، مهربان او نرمه رویه لرونکی سپی وینې، دا نښه ده چې ته یو وفادار دوست لري یا ته پخپله یو صادق انسان یې. دا خوب ښیي چې ستا چاپیریال کې داسې څوک شته چې ته پرې باور کولی شي. دوهم، غپونکی یا حمله کوونکی سپی. که سپی درپسې کیږي یا غاپي یا غواړي حمله وکړي، دا ښیي چې ته به بیدار ژوند کې له یوه داخلي فشار یا خطر نه تیریږي. کیدای شي یو څوک ستا اعتماد ته خیانت کوي یا ته د یوه ناسم انتخاب قرباني شوی. دریم، سپي وژنه یا سپي ته تاوان رسول. دا نښه ده چې ته له یو خپل وفادار دوست سره د اړیکې پرې کولو پر لور روان یې، یا ته داسې څه کوي چې ستا اعتماد له منځه وړي. د رنګونو تعبیر. تور سپی خطر، خیانت یا دروني تیاره ده. سپین سپی صداقت، ښه نیت، پاکه اړیکه ده. سور یا قهوه‌ایي سپی جذباتي فشار یا ناارامي ده. زمری لیدل. زمری د ځنګل بادشاه دی، خو خوب کې دا سلطنت څه معنا لري؟ دا تعبیر د خوب حالت پورې تړلی دی. الف، که زمري ته مهربانه وي یا ته ورباندې سپور یې، دا ښیي چې ته یو قوي شخصیت لري یا به ډیر ژر ستا د شخصیت یا موقف لوړوالی راشي. کیدای شي ته د مشرتابه ځای ته ورسیږي یا یو لوی کار ته نږدې شي. بی، که زمری ته تعقیبوي. دا خوب نښه ده چې ته له یو زورور دښمن یا قدرت نه ویریږي. کیدای شي ستا رئیس، پلار یا یو زورور شخصیت وي. جیم، که زمری ته وخوري یا حمله وکړي، دا نښه ده چې ته به له یو خطرناک حالت سره مخ شي. ممکن ستا غرور، شهرت ته ضربه ورسیږي. د زمري غږ یعنی غرغره اوریدل. دا ښیي چې ته له یو داخلي یا بهرني اخطار سره مخ یې. کیدای شي ته خبرداری ترلاسه کړې، خو دا خوب درته وایي چمتو اوسه. څلورمه برخه، په خوب کې لیوه لیدل. لیوه یا ګرګ ډیر ځله د خیانت، خطر او پټې دسیسې نښه ده، خو دا تعبیرونه هم لري. الف، که لیوه یوازې وي او ته یې وینې، دا ښیي چې ته ممکن له یوازیتوب، ځان بسندۍ یا یو خپلسري انسان سره مخ یې. تا ته شونې ده چې یو قوي انسان اوسې، خو تنها شخصیت یې. بی، که لیوه تا تعقیبوي، دا نښه ده چې ته له یو پټ دښمن، جاسوس یا دسیسګر شخصیت سره مخ یې. ته باید ډیر احتیاط وکړې. جیم، که ته لیوه وژنې، دا ښیي چې ته به یو پټ دښمن، خیانت یا خطرناک وضعیت له منځه یوسې. دا د بریا نښه ده. که ته خپله لیوه ته بدلیږي، دا ښیي چې ته یو قوي، پیاوړی خو ممکن خطرناک شخصیت لري. ته له نورو ځان ساتي خو استعدادونه لري. پنځمه برخه، ګډ پیغامونه او رازونه. که ته دا درې حیوانات، سپی، زمری او لیوه، په یو خوب کې یو ځای ویني، دا یو حیرانونکی پیغام لري. سپی د وفادارۍ، زمری د سلطنت او لیوه د خیانت یا وحشت نښه ده. دا ښیي ته یو داسې ژوند تیروي چیرې چې تا ته دوست، زورور او دسیسګر شخصیتونه شاوخوا دي. دا خوب درته خبرداری درکوي چې په چا باور وکړي، څوک ته ګواښي او ته باید څه ډول چلند غوره کړي. د علماو نظر، ابن سیرین رحمت الله علیه وایي چې سپی د بد اخلاقه انسان نښه ده، زمری د ظالم سلطان او لیوه د فریبکاره سړي. جابر مغربي لیوه د دروغجن دوست او سپی د شهوتناک سړي نښه ګڼي. امام جعفر صادق رحمت الله علیه وایي زمری درې معناوې لري: سلطان، طاقت یا زړور دښمن. اوومه برخه، څه باید وکړو؟ د داسې خوبونو نه وروسته خپل شاوخوا خلک وارزوه. د احتیاط، اعتماد او زړورتیا ترمنځ توازن وساته. که دا خوبونه تکراریږي، ممکن دا یو روحاني پیغام وي، نو لمونځ او دعا مه هېروه. که تا هم داسې خوب لیدلی وي، کمنټ ضرور وکړه. د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړه.